بهر ته د افغانانو د تګ په اړه د کابل تازه پریکړه. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مجاهد: هغه کسان میخول چې اسناد نه لري. بهر ته د افغانانو د تګ په هکله د کابل پر تازه پریکړې له پراخو غبرګونونو وروسته د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي موخه یې هغه کسانو چې قانوني اسناد نه لري او په قاچاقي توګه سفر کوي. ذبیح الله مجاهد د سې شنبې د کب پر 10مه د خپلو 2 ورځې مخکې څرګندونو په تړاو ویلي د یادو څرګندونو مطلب یې هغه هیوادوال دي چې قانوني اسناد نه لري او په غیر اصولي او غیر قاچاقي توګه له هیواده وځي. نوموړي زیاته کړې هغه هیوادوال چې قانوني اسناد او بلنلیکونه ولري له هیواده بهر سفر کولی شي. نوموړي د خپلې هغې خبرې په تړاو چې ښځې نشي کولی له محرم پرته سفر وکړي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه څرګندونې په تېرو 2 ورځو کې له پراخو نیوکو سره مخ شوي. دا وه زموږ چمتو کړې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.